د ننګرهار ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ په مشرۍ ولایت مقام کې د جندر کمیټې میاشتنۍ غونډه وشوه چې پکې د ښځو اړوند یو شمېر قضیو حل په موخه بحثونه وشول. د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ په تیره غونډه کې د سپارل شوو دندو راپور واورېد او له مسؤلینو یې مننه وکړه چې په خپلو برخو کې اجرات ترسره کړي دي. نوموړي د ښځو اړوند په اقتصادي پوهنې، روغتیا په اداراتو کې د ګمارنې او یو شمېر برخو کې شته ستونزې مسؤلینو سره شریکې کړې او ورته یې سپارښتنه وکړه چې په خپله برخه کې لازم اجرات ترسره کړي. نوموړي ویل چې سږکال به د ښځو نړیواله ورځ د مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم ونمانځي ترڅو د ښځو اړوند ستونزې معلومې او په حل کې اقدامات ترسره شي. په دې غونډه کې د ښځو چارو رئیس فتانې عزیزي وویل چې دوی سره د 1998 کال په اوږدو کې د ښځو اړوند 162 قضیې شریکې شوي چې په حل کې د قانون له مخې اجرات ترسره شوي دي. د دې ناستې په ترڅ کې د ولایتي شورا منشي حمیره رفیع، د کار ټولنیزو چارو رئیس استیناف سرنوالی ننګرهار پوهنتون بشر حقوقو، حج او اوقاف او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو او استازو د ښځو اړوند بېلابېلو برخو کې د خپلو کړنو په اړه معلومات وړاندې کړل.